دا ورو سوال کړی دی وی ما ته مختصر هغه عذرونه بیان که چې د هغې د لاسه یو انسان له دا روا کېږي چې دی د روژه ونه نیسي. یعنې هغه کم عذرونه دي چې د هغې د لاسه د یو مسلمان دپاره دا جایز وي چې دی روژه ونه نیسي. 6 عذره دي، دا مختصر یاد کړئ. 6 عذره دي. اولنې المرض، بیماری عذر دی، سره دغه تفصیل نه چې هغه موږ په نورو ځایونو کې هم بیان کړی دی او لږ ساعت مخکې هم بیان شو. بېځکه چې بیماري به په 100 قسمه ده، په 2 قسمه ده، یوه وقتي طور او یوه اوږده. وقتي طور بیماري روژه دې نه نیسي او بیا به وروسته قضا راوړي. اوږده بیماري چې ښه کېدو امید نه نو بس دی به د ورځې په بدله کې یو مسکین له خوراک ورکوي. 2 عذر سفر عذر دی. 3 عذر د زنانه دپاره دی، ماشوم له پی ورکول یا په خېټه باندې د حمل جوړېده. دا 3 عذر د چا دپاره دی؟ زنانو دپاره دی. ماشوم له پی ورکول یا په خېټه باندې د حمل جوړېده. 4 عذر بوډاوالی، ډیر بوډاوالی. یو خو هغه عام بوډاوالی چې انسان بدن کې طاقت یې سي، ډیر بوډاوالی چې انسان کمزوری شي، نو دی بیا د ورځې په بدله کې غریب له خوراک ورکوي. 5 عذر چې لوږه او تندې خراب کی او بدن ته نقصان ملاوي، نو دله جایز دی. لکه اوس یو سړی دی دومره تږی شوی دی که اوبه یې ونه څښړي نو کېدی شي مړ شي، یا که څه ونه خوړو نو کېدی شي ګډ مصیبت ورته میلاو شي. نو په داسې ټیم کې بیا جایز دی د عذر په بنا چې دی د روژه ماته کړي. او 6 عذر اکراه مطلب یعنی زور زبردستی په چا باندې وشي. لکه اوس یو سړی دی د هغه په تندي باندې چا ټوپک کېښو چې ته به دا روژه لازم ماتې، نو دا د لپاره عذر دی، ځکه چې هلته نه ماتې وجني.